د لوی بخونکو خدای په نامه السلام علیکم ګران زده کوونکو ښه راغلاست د حساب درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د حساب درسونه مو د لومړي درسه د اوله درس سره کتلي وي. ګران زده کوونکو موږ او تاسو د حساب په دریم څپرکي کې وو چې کسري عددونه وو. کسري عددونه په دوه برخو ویشلي وو چې یو عام کسر و بل اشار کسر. نن موږ راغلي وو د اشار کسر وایو او اشار کسر کې هم موږ او تاسو د هغې څلور ګونې عملي خلاصې کړې. هیله ده چې هغه هم ټول در سره زده کړي وي او په کتابچو کې هم در سره لیکلي وي. که غواړئ ریاضي زده کړئ ګران زده کوونکو اول به ویډیو ښه دقیق ګورئ، بعد د هغې نه کوم کتابونه چې در سره دي د هغه سوالونه به کاروئ. تر چې ریاضي خپله کار نه کوي زده کېږو مو نه. ګران زده کوونکو کولی شئ چې په دې چینل کې نور درسونه هم در سره وګورئ. هغه درسونه مثلا تاسو ځئ په چینل باندې کلیک کوئ، بعد د هغې نه پلی لسټونه درته راځي، پلی لسټ باندې کلیک کوئ، پلی لسټونه ټول راځي پښتو باندې، دري باندې، په هر ژبه چې هر درس غواړئ ټول موجود دي او دلته تاسو در سره لیدلی شئ. او هم کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دا درسونه چې کله درته رسېږي نور ملګرو ته یې ورسوئ تر څو چې په دې صدقه جاریه کې ټول سره شریک اوسو. او کوم موضوعات چې مثلا تاسو د کانکور په سطح کې مثلا درسونه کې مشکل درته جوړوي کولی شئ په هر طریق ماته راولېږئ، یا د واتساپ د لارې یا د مسنجر د لارې، هر لارې خپل یا نه ښوونیز مرکز ته راشئ، هلته به درته انشاءالله دا ټول سوالونه حل کړم. ګران زده کوونکو موږ او تاسو رسېدلي وو د مثلا موږ د عشري عددونو څلور ګونې عملي خلاصې کړې، جمع، تفریق، ضرب و تقسیم مو خلاص کړه. نن به ګران زده کوونکو په دې باندې کار وکړو چې څه رقم یو عام کسر اشار ته اړوو او څه رقم یو اشار کسر بیرته عام ته اړوو. یعنی مهمترینه عملیه ده ګران زده کوونکو. دا په دې چې موږ او تاسو عام کسر صحیح کار کوو، مکمل هم زده کړ، ډېر مسایل هم پکې کار کړل او تاسو هم ښه زده شوی. نو کله چې یو کسر اشار کسر درته څوک درکوي نو تاسو کولی شئ چې ډېر ساده هغه ورته عام کسر ته ووایئ، بعد د هغې نه عام کسر غوندې ورته حل کړئ، سوال حلیږي. او آخر کې دا هم بیرته زده وي چې عام کسر اوس بیرته اشار ته سره رقم واړوئ تر څو د هغه کوم سوال چې تاسو نه شوی په سلو ځوابه کې د هغې ځواب پیدا کړئ. صحیح ده. نو موږ او تاسو لومړی عنوان چې لیکو داسې لیکو چې د عام کسر تبدیلول، کسر تبدیلول اشار کسر ته، کسر ته. موږ او تاسو راځو د عام کسر اشار کسر ته اړو. څه رقم کولی شو ګران زده کوونکو یو عام کسر اشار کسر ته واړو. ډېر ساده. کله چې موږ ته کسر راکول کېږي راسن صورت راواخلئ په مخرج وویشئ. لکه څه رقم ګران زده کوونکو موږ تاسو ته راکول کېږي 15 تقسیم پر 2. صحیح ده. اشار کسر ته ولیکو نو 15 راواخلئ په 2 وویشئ. نو موږ لیکو 2 په 2 کې څلور کېږي، یو دلته څو کېږي، یو باقي پاتې کېږي. صحیح ده. اوس نور هم مخته ځو. څه رقم مخته دلته به تاسو یو د 2 په سر کې یو اشاریه علامه کېدئ او دلته به دې ته څه ورکړئ، صفر ورکړئ. اوس به بل عدد ولیکئ 15 په 2 کې لس شو. صحیح ده. نو عدد څه شو؟ صفر شو. زموږ د سوال ځواب 2.څو راغی؟ 2.15 ځواب راغی او عدد عام کسر ته څه شو؟ اشار کسر ته څه شو؟ واوښته. بل لرو مثلا 9 تقسیم پر 100 ده 2. دا د دواړه 9 تقسیم پر 100 کوو، تقسیم پر 2 کوو. نو دلته لیکو چې 3 په 2 کې شپږ راځي، یو بیا باقي شو، دلته به اشاریه ورکړو، دلته به 0. 15 په 2 کې دلته 10 راځي، دا 0 شو او عدد څو شو؟ 3.15. نو دلته موږ ورته ولیکو 3.15 د دې سوال څه شو؟ ځواب شو. موږ سوال عام کسر ته څه کړ؟ اشار کسر ته واړو. یا بل سوال د ګران زده کوونکو 10 پر 3 ورته لیکل کېږي. نو موږ 10 راخلو او په 3 ویشو، 3 باندې ویشو. 3 په 3 کې 9 راځي. نو دلته به موږ څه ورکوو؟ دلته به موږ ولیکو چې یو، اوس دلته 0 دلته به اشاریه ورکوو. اوس بیا 3 په 3 کې 9، دلته یو پاتې کېږي. نو دا ځل به ګران زده کوونکو بیا 0 او اشاریه نه ږدئ، دلته به یو 0 حق لري چې 0 کېږي. که بل 0 د ضرورت بیا تاسو کولی شئ هلته یو 0 چې کړئ، خو یو 0 اجازه لرئ چې ولیکئ. بیا په 3 په 3 کې 9 راځي، دلته یو پاتې کېږي، بیا 0. 3 په 3 کې 9 راځي، دلته یو. دا متوالی کسر، دا ادامه لري، دلته ادامه لري ګران زده کوونکو. دا د عام کسر اشار کسر ته څه شو؟ واوښته. نقطه. صحیح شو. داسې اړو. مثلا بل راکول کېږي یو پر 2. صحیح ده. یو لیکو په 2 باندې ویشو. تاسو ګورئ چې یو په 2 ویشل کېږي نه ګران زده کوونکو. نو موږ تاسو دلته یو 0 وکړو، دلته لاس نه لیکو 0.0 دغسې. دلته به چې 0 اضافه کړو نو 0.0 به دلته ولیکو. اوس به ولیکو 15 په 2 کې 10 شو، دلته 0 پاتې شو، عدد 0.0 شو، 15 ورته لیکو. یا همداسې موږ ته راکول کېږي یو پر 1000. یو پر 1000 تاسو عام کسر ته مثلا واړه، اشار کسر ته واړه. یو به راواخلئ په 0 به یې څه کړئ؟ وویشئ. صحیح ده. نو دا خو نه ویشل کېږي. یو 0 بل ته ورکړئ، ولیکئ 0.0. دلته دا نه تقسیم، یو بل 0 ورکړئ، تاسو بل ته 0 ورکړئ، یو بل 0 بل ته ورکړئ، یو 0 بل ته ورکړئ. داسې به ولیکئ. صحیح ده. اوس یو په 0 کې 0 ولیکل شو، دلته 0 ولیکئ. نو دا څه شو؟ صفرونه شو او عدد 0.000 یو ځواب یې راووته. همداسې ګران زده کوونکو 12 تقسیم پر 15 ده. موږ ته ویل کېږي عام کسر ته یې واړوئ. اشار ته 12 تقسیم څو لیکو؟ 15 لیکو. 2 15 10 کېږي، دلته 2 پاتې کېږي، دلته به 0 ورکړو، دلته به اشاریه او دلته به 4 په 15 کې شل
به ولیکل شي 0.0 نو 2.4 د دې سوال څه شو ځواب شو. او یا هم موږ ته ویل کېږي چې شل راواخلئ په درې وویشئ او اشار کسر ته یې واړوئ نو شل تقسیم پر څو لیکو 3 شپږ په دریو کې 18 کېږي 2 پاتې کېږي دلته 0 دلته اشاریه بیا په شپږ په دریو کې 18 کېږي دلته 2 0 ورکړو شپږ په دریو کې 18 دلته 2 پاتې کېږي دا سیده عمل لري ګران زده کوونکو دا سیده عمل لري. دلته زمونږ عدد اشار کسر عام کسر اشار کسر ته واوښته. دغسې کولی شو ګران زده کوونکو چې یو عام کسر اشار ګران زده کوونکو زمونږ به زده وي هغه د اشار کسر تبدیلول دي ګران زده کوونکو تبدیلول عام کسر ته یعنې موږ او تاسو باید اشار کسر عام ته واړو. یعنې موږ ته د دغه درس کې تر ټولو مهم عملیات دغه ده چې یو اشار کسر سره هم عام ته وړي. ولې چې موږ عام کسر زده ده کله چې اشار عام ته واړو لکه عام غوندې الو سوال حلیږي. سره هم دا کار کوو ګران زده کوونکو تاسو ته کله عدد اشاري درکول کېږي وایي چې عام ته واړوئ هغه عدد به بدون د علامې د نظر یعنې علامه د اشارې په نظر کې نیسي په صورت کې به یې ولیکئ. په مخرج کې د اشارې علامې په ځای به یو ولیکئ او څو اشاري رقمونه چې دي د هغې په ځای به مخرج کې چې ولیکئ صفرونه ولیکئ. لکه سرقم موږ او تاسو ته یو عدد راکول کېږي وایي چې 4.213 صحیح ده. موږ او تاسو دا اړو تقسیموو یعنې عام ته اړو نو عدد بدون د اشارې په صورت کې لیکو داسې خط کش کاږو عدد بدون د اشارې په صورت کې 4.213 داسې لیکو او په مخرج کې د اشارې علامې په ځای باندې څو لیکو یو لیکو. څو اشاري رقمونه چې لرو د هغې په ځای صفرونه لیکو د صفرونه ورکوو دغسې عدد چې شو عام کسر ته واوښته. که د اختصار وړ اختصار یې کوو دا یوه طریقه ده او داسې هم کولی شئ ګران زده کوونکو چې دغه تاسو تام عدد تاسو چې شته ولیکئ صحیح غوندې ولیکئ یعنې ولیکئ چې 4 صحیح عدد په صورت کې ولیکئ 2 1 3 په مخرج کې د دې په ځای یو او د دې عددونو په ځای چې ولیکئ صفرونه ورکړئ او عدد چې شي عام کسر ته وړي. که دا بیرته غیر واجب که پاس کسر به بیرته موږ ته راکړي. او یا لیکو 0.1 2 3 5 نو موږ عدد بدون د اشارې په صورت کې لیکو 1 2 3 5 په مخرج کې د علامې اشاري علامې په ځای به یو ولیکئ او د عددونو په ځای به څو دانې صفرونه ولیکئ 4 دانې صفرونه تاسو ورکړئ او عدد به عام کسر ته چې شي واوړي. یا 0.0001 لرو ګران زده کوونکو نو تاسو به عدد بدون د اشارې په صورت کې ولیکئ یو ولې د خو صفرونه معنا نه ورکوي دلته اشارې په ځای به یو ولیکئ 4 عددونه دي 4 دانې صفرونه به ورته چې ولیکئ داسې به عدد ولیکئ صحیح ده. داسې عدد لیکل یا 2.31 ده عدد به ولیکئ چې 2.31 تقسیم پر د اشارې په ځای به یو ولیکئ او 2 عددونه اشارې دي 2 صفره به ورکئ. او یا هم کولی شئ چې ولیکئ 2 صحیح عدد ولیکئ 1 تقسیم پر دې علامې په ځای یو او 2 دانې چې ورکئ 2 دانې صفرونه ورته ورکئ صحیح ده. او یا هم لیکل کېږي چې 3.0002 نو دلته دا صفرونه چې دي دا لیکل کېږي ولې چې د 2 عددونو په منځ کې راغلي دي نو 3.00002 لیکل کېږي د اشارې په ځای به یو ولیکئ 3 4 عددونه دي اشارې نو 4 دانې صفرونه به تاسو ورته ورکړئ 4 دانې او که مثلا صحیحدار لیکئ نو بیا به لیکئ 3 صحیح بیا دا صفرونه نه لیکل کېږي ګران زده کوونکو نو فقط 2 ده ولې چې دلته صفرونه معنا نه ورکوي بیا ولې د عدد د خوښ شو نو دلته اوس د اشارې په ځای به یو ورکړئ او صفرونه به ورته قطار کړئ 4 دانې صفره. اوس که دا غیر واجب کړئ نو پاس عدد چې کوم دلته راغلی ده هغه عدد به بیرته موږ ته چې کړي راکړي صحیح ده. او که ولیکو 0.0203 نو دلته موږ عدد بدون د اشارې لیکو دا صفر معنا نه ورکوي خو دغه صفر چې دوه عددونو په منځ کې راغلی دا معنا ورکوي نو لیکو 203 تقسیم پر د اشارې په ځای به یو ورکوي 4 عددونه دي 4 دانې صفره په مخرج کې چې کړي ورته ولیکئ صحیح ده. همداسې ګران زده کوونکو څوک وایي 0.0 مثلا 10 موږ ته لیکل کېږي دا موږ ته ښه ده چې ګران زده کوونکو موږ دا ولیکو 0.3 یعنې دغه صفر موږ په نظر کې نه نیسو راسنۍ موږ 3 پر څو لیکو 3 پر لس لیکو. که داسې ګران زده کوونکو دا ولیکو چې 10 پر سل هم مشکل نه دی یعنې بیرته ساده کړو هماغه کسر راکړي خو کله چې په څلور ځوابه کې سوال راشي او دا دواړه راوړي او داسې مثلا سر ځوابه کې نه لیکل شوي چې اوله دویم سم ده موږ ورته 3 پر لس چیک سم نیسو ولې چې په اصولو کې موږ بعد د اشارې نه صفر یعنې معنا نه ورکړي نه لیکو صحیح ده. نو دا عدد ده نو دا لیکلی شو داسې لیکلی شو چې 300 فرض مثال پر 100 پر 0 بیرته هماغه معنا ورکوي خو اصل کې بهترین طریقه یې دا ده چې داسې ووایو. بله موضوع شته ګران زده کوونکو دا ده چې د متوالي اشار کسر تبدیلول یا تبدیل عام کسر ته اول خو ګران زده کوونکو موږ تاسو متوالي کسر په اول د اشار کسر کې هم لږ وپېژنده او اوس یې هم درته لږ تشریح کوم وایي کله چې صورت په مخرج تاسو وویشئ او هغه تر اخره پورې یعنې اخر یې پیدا نه شي همداسې یو عدد تکرار راشي هغې ته موږ متوالي کسر بیا وایو. لکه موږ سره هم کوو لکه موږ تاسو ته چې وویل شي چې 10 تقسیم پر 100 کې تقسیم پر 3 وکړي نو کله تاسو 10 تقسیم په 3 وویشئ نو موږ وایو 3 په 3 کې 9 کېږي دلته یو پاتې کېږي
دلته 0 ورکو دلته اشاري شو بیا 3 په 3 کې لیکو 9 دلته 1 پاتې کیږي 0 ورکو 3 په 3 کې 9 کیږي دلته 1 لیکو صحیح دلته 1 لیکل کیږي بیا 0 ورکو بیا 3 په 3 کې 9 کیږي دلته 1 پاتې کیږي نو څومره چې ورسره مخ ته لاړ شي دلته 1 پاتې کیږي ولته 3 لیکل کیږي نو دا د سیده عمل لري دا د سیده عمل لري نو کله چې تاسو دغه یو کسر په وګورئ چې عادت پکې تکرار شي نو دوامدار بیا موږ سره کوم کسر وایي متوالی کسر ورته ویل کیږي چې دا متوالی کسر مثلا کوم دانه موږ ولرو د سلیکو 0.4 صفر سیده ټکه دغه سیده عمل لري نو د دې ته موږ بیا چې وایو متوالی کسر هم داسې لیکو او هم د لنډغ شکل دا ده چې 0.4 ولیکو او په سر یې چې ورکو یو خط ورکو دا هم د اشاري معنا ورکوي او دا هم د اشاري معنا ورکوي ګران زده کوونکي چې 0.4 ولیکو او په سر یې یو ټکی ورکوي دا هم د اشاري معنا ورکوي چې 0.4 ولیکي او په څلور په شیش کې ولیکي په قوس کې ولیکي که داسې عدد موږ تاسو ولرو نو موږ دې ته بیا چې وایو متوالی کسر ورته ویل کېږي صحیح ده اوس موږ همدغه متوالی کسر چې موږ ډېری شاګردان پکې مشکل لري او تل مثلا د دې سوالونو کې چې سوالونه پیدا کړي موږ ته رالیږي ولې شي موږ نه پوهېږم چې اشاري کسر نه ډارېږي او متوالی نه ډارېږي خو دې ویډیو سره انشاءالله دا چې تاسو وګورئ بعد دې نه دغه ډار مړه کېږي او سوالونه انشاءالله بعد دې نه صحیح حلوئ دا کسر چې موږ ته کله راکول شي څه رقم یې موږ ګران زده کوونکو عام کسر ته اړو ډېر ساده یې اړو عادت به تاسو راواخلئ بدون د علامې د اشارې نه په نظر کې په صورت کې ولیکئ په مخرج کې باید د متوالی عددونو په ځای باندې 9 کېږي یعنی علامه اشاري دلته مهمه موږ ته نه ده خپله متوالی عددونه مهم دي مثلا موږ ته که همدغه عدد راکړي چې 0.4 متوالی واړوه موږ وایو په صورت کې 4 لیکو مخرج کې د متوالی عدد په ځای 9 لیکو 4/9 عدد څه شو واوښته عام کسر ته یا 0.3 یو چې ولیکل شي موږ ورته وایي دا 3 یو موږ په صورت کې لیکو په مخرج کې د دواړو عددونو په ځای باندې 2 دانې چې ږدو 2 دانې نه ږدو عدد چی شته واوښته عام کسر ته واوښته همداسې ګران زده کوونکي ولرو 2.1 او دلته مثلا یا 2.15 دلته متوالی ولرو نو موږ کولی شو دا په 2 طریقو ولیکو اول خو دا ده چې ولیکو 2 صحیح 15 ده 15/9 ولیکو یعنې 15/9 2 صحیح 15/9 ولیکو او بله طریقه دا ده ګران زده کوونکو موږ او تاسو دا ولیکو څه رقم عدد ټول په صورت کې ولیکو یعنې 25 صحیح ده اوس به منفي کوئ هغه عدد چې دې متوالی نه ده او په اشار کې ورسره شریک نه ده نو منفي څو ولیکو منفي 2 په مخرج کې دې په ځای به 9 ولیکئ او د دې پوره عدد په ځای چې نه لیکل کېږي نو دا چې ولیکئ 23/100 ده 9 نو دا عدد هم چې ساده کړئ 2/9 کې 18 او 15 23 کېږي 23/9 او دا عدد هم هماغه شی راغی یعنې دواړه یوه خبره ده که داسې ځي که داسې ځي یوه خبره ده صحیح ده همداسې ګران زده کوونکي که ولیکل شي چې 0.3 او 3 وړه متوالی نو 3 لیکو او 3 دانې 9 په مخرج کې ورته لیکو نو دا عدد موږ چې ته واوښته عام کسر ته واوښته او که ولرو چې 1.2 دا دواړه متوالی نو موږ لیکو چې یو صحیح 12/100 ده 9 دی اختصار وړ د اختصار هم کوي او که داسې نه لیکئ بیا داسې ولیکئ چې 1 2 منفي 1 دغه عدد چې غیر متوالی دغه ته تفریق کوي تقسیم پر 9 نه وي نو چې تفریق کوي 1 تقسیم پر 9 نه وي عدد لیکل کېږي صحیح شو دا چې کله عدد چې وي مثلا عدد خالص وي یعنې خالص متوالی وي کله چې ګران زده کوونکو موږ ته یو سوال راکول شي او هغه مثلا خالص نه وي یعنې موږ ته ولیکل شي چې 0.2 او 3 متوالی یعنې داسې عدد راکول شي چې یو برخه متوالی او یو برخه غیر متوالی یعنې مختلط کسر راکول شي نو دا به څه رقم تاسو هم کسر ته اړوئ دلته به هماغه کار کوئ عدد بدون د اشارې په صورت کې ولیکئ یعنې 23 منفي هغه عدد چې متوالی نه ده 2 متوالی نه ده 2 تقسیم پر د متوالی عدد په ځای په مخرج کې 9 ولیکئ او د غیر متوالی عدد چې اشاري راغلی د هغې په ځای به 0 ولیکئ دغسې زموږ عدد چې کېږي حل یې کړئ نو اوس موږ مخته ځو 23 نه چې 2 لاړ شي موږ لیکو چې 21 نه وي اختصار وړ هم ده اختصار یې هېڅ مشکل هم نه لري صحیح ده مثلا بل لیکو چې یو مثلا بل به موږ داسې 0.2 3 2 صحیح ده دلته فقط 2 چې ده 2 متوالی ده او 23 نور چې ورسره راغلي متوالی نه دي نو موږ عدد لیکو چې عدد بدون د اشارې په صورت کې 2 3 2 منفي 23 منفي 23 تقسیم پر 100 ده دې په ځای به 9 ولیکئ او د دغه 2 غیر متوالی عدد په ځای 2 دانې 0 ورکړئ یعنې 900 شو عدد چې شو ولیکل شو اوس به تفریق هم کوو چې ولیکو چې 3 ونه شي 2 لاړ شي 3 لاړ شي نه ځي 2 ونه 3 نه ځي نو یو ور دې نه واخلو 2 لاړ شي پاتې کېږي 9 صحیح ده دلته 2 ونه 2 لاړ شي 0 کېږي او دلته پاتې کېږي فقط 209 تقسیم پر 900 زموږ چې شو ځواب شو که د اختصار وړ اختصار هم کې مشکل نه لري صحیح ده او همداسې که ولرو چې 1.2
او دلته 15 متولي ولرو نو دا موږ لیکو چې یو صحیح 15 منفي 2 یعنی دا عدد منفي کوو تقسیم پر د دې په ځای عدد په ځای 9 او د دې عدد په ځای 0 لیکو نو موږ لیکو یو صحیح 23 پر 100 90 زموږ سوال جواب راووته او که داسې نه علاوه نو حسم کولی شي چې عدد ټول په صورت کې ولیکي عدد ټول په صورت کې یو 2 15 منفي دغه دواړه عددونه یعنی 12 تقسیم پر مخرج کې د دې عدد په ځای 9 او د دې عدد په ځای 0 لیکو دا عدد په نظر ته تام عدد دی په ځای مخرج کې شامل لیکو نو د دې نه 15 نه چې 2 لاړ شي 3 پاتې کېږي د 2 نه چې 1 لاړ شي 1 پاتې کېږي او 2 نه چې 1 یو 14 پر 100 نوي زموږ عدد چې شته وخته عام کسر ته واوخته صحیح ده یعنی موږ دغسې کولی شو چې یو متولي کسر عام کسر ته واړو هیله ده چې دا درس مو زده کړی وي نو تاسو دا درسونه درسره تمرین کوئ کوم کتابونه چې درسره لري هغه درسره حل کوئ انشاءالله حتما مو دا درس زده کېږي ښه وخت ولرئ په مخه